تیره ورځ په حیات آباد کې د انټر مدارس گیمز په نوم د یو لوی میلې افتتاح وشوه. د دغه افتتاح دستوره وزیر اعلی خیبر پښتونخوا علي امین ګنډاپور په خپلو لاسو ترسره کړه چې دغه میله کې 400 پورې لوبغاړي موجود وو. دغه میله د لوبو د نورو میلو نه ځانګړې او منفرده وه ځکه چې دغه میله د ډیسیبل پرسن او د مدرسې ماشومانو دپاره وه. دغه میلې ته د خیبر پښتونخوا د ګوټ نه لوبغاړي راغلي وو. د دغه میلې انتظامیه زیاته کړه چې دغه میله به تر 3 ورځو پورې جاري وي او د میکس مارشل آرټ لوبغاړو خپل مهارتونه د وزیر اعلی په موجودګۍ کې ناظرینو ته ښکاره کړه. وزیر اعلی په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د لوبو د ودې دپاره به کوټلي ګامونه پورته کوم ځکه چې زه خپله هم د سکواش یو لوبغاړی پاتې شوی یم او د دغه میلې دپاره یې د نغدو روپو اعلان هم وکړ. ماهرین وایي د کوم قوم ګروڼونه چې آباد وي د هغه قوم هسپتالونه شړ وي. د کیمرامین قاضي خالد شاه سره آصف سالار، افغان ټي وي، پېښور ښار.